د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هره غړې د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن چهارشنبه د غبرګولي 28مه نیټه ده چې د 2025م کال د جون له 13مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. له پاکستان او ایران څخه تر 490 زیاتې افغاني کډوالې کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. د پنجشیر له 4700 خیراتو ډیر زمرد وپلورل شول. د فوټبال سیالۍ د 15 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د کندوز په کوربتوب پیل شوې. او د ایران پوځ پر اسرائیلو بې پیلوټه الوتکو د بریدونو له نوې څپې سره خبر ورکړی. اوس هم بشپړ خبرونه. له پاکستان او ایران څخه تر 490 زیاتې افغاني کډوالې کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. تر 490 زیاتې افغاني کډوالې کورنۍ د بېلابېلو تګلارو له لارې له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنې شوي دي. د کډوالو د کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه راستنېدونکو ته د ثبت، تثبیت، هرکلي، ترانسپورت، مالي چارو، روغتیایي خدمتونو، مخابرات واړوند کمیټو له لورې اړینې اسانتیاوې برابرې شوي دي. همداراز تر ثبت او بایومټریک وروسته یادو کورنۍ ته د کمیسیون له لورې یو اندازه نغدي پیسې او سیم کارتونه هم ویشل شوي او د هغې د خپلو اړوندو ولایتونو ته د لیږد په برخه کې لازمي اقدامات شوي دي. د پنجشیر له 4700 خیرات ډیر زمرد وپلورل شول. په پنجشیر کې په یو رسمي داوطلبۍ کې 4700 خیرات استخراج شوي زمرد 480,000 او 600 امریکایي ډالرو په بدل کې وپلورل شول. دغه داوطلبۍ د پنجشیر د والي د قانونونو د څار کمیټې د غړو او د قیمتي ډبرو د یو شمېر داخلي او نړیوالو سوداګرو په حضور کې ترسره شوه. د پنجشیر والي په دې مراسمو کې ویل د ولایت مشرتابه هڅه کوي چې سیمه ییز اقتصاد بیرته راژوندی کړي، خصوصي سکتور ته وده ورکړي او ژمن پانګوال را جذب کړي څو د موجودو طبیعي منابعو څخه په شفاف او تخنیکي ډول د خلکو د هوساینې لپاره ګټه واخیستل شي. د فوټبال سیالۍ د 15 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د کندوز په کوربتوب پیل شوې. د کندوز، تخار، بغلان او بامیان ولایتونو د فوټبال لوبډلو ترمنځ سیالۍ د کندوز ولایت په کوربتوب پیل شوې دي. د کندوز د بدني روزنې ورزش ریاست د نشراتو مدیر نعمت الله صافي ویل چې دا سیالۍ د دې لپاره پیل شوې چې د فوټبال له دغه ولایتونو څخه غوره لوبغاړي وپېژندل شي او د شمال ختیځ زون د لوبډلو لپاره انتخاب شي. بلخوا یو شمېر لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ګډون وایي چې دا ډول سیالۍ د تجربو د تبادلې او د لوبغاړو ترمنځ د همغږۍ لپاره مثبت اغېز لري. او وروستی خبر دا چې د ایران پوځ پر اسرائیلو د بې پیلوټو الوتکو د بریدونو له نوې څپې سره خبر ورکړ. د ایران پوځ د ځمکنیو ځواکونو قماندان کیومرس حیدري ویلي چې پر اسرائیل د ډرون درانه بریدونه له نویو او پرمختللو وسلو سره پیل شوي چې په راتلونکو ساعتونو کې به پراخ شي. دغه راز اسرائیلي رسنیو اسرائیلو د کورنۍ جبهې مرکز د څرګندونې له مخې راپور ورکړی چې ډرون له شکمنو نفوذ وروسته د ګولان په لوړو کې د خطر زنګونه اورېدل شوي دي. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله ومل شه.